سنگر چې په برشي نو دشمني در بدر شي. زه محبت دی که حریم خدا او په ډېرو اخواس باندې جهانګیر چې په پازیټیو کرکټر کې راغلی دی او چې ما پکې ویلن هم دی او پازیټیو پکې هم دی او ډېر ښه کرکټر اوسو ډېر خلک دا غوښتو کوشش کوي چې وایي بې پښتو کار دی وکړو. ما بې پښتو کار نه دی کړی، ما مینه کړې. مخکې یو ملنګی فلم جوړ کړو اصغر چیمه پکې ویلن او فلم هر څنګه شو او هلک پکې خلکو خوښ هغو داسې کار وکړو چې نه د ده خانې کړم او نه د ده بدماشي کړم. خلک په روزګار شو. باقي څه چې کي الله پاک دا د انسان د وس خبره نه ده. الله خپل ګناهګار معاف کوي خو مینه خپل ګناهګار نه معاف کوي. ګران ناظرینو، سردار غمجن یم د مردان نیوز ون نه. دې وخت کې زموږ سره یو ډېر قابل شخصیت، یو ډېر سینیر هدایتکار چې د پښتو بلا فلمونه جوړ کړي دي او د چا د صفت محتاج نه دی. تاسو یې پېژنئ. راځئ چې کیسر صنوبر صاحب سره یو څو خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسر صاحب څنګه د ډېره موده پس؟ ډېر مهرباني. نو بس کارونه خو بس هغه نه دي چې کوم مخکې نو بیا بس لږ د یوټیوب دپاره بس منډې زړې وو. نن سبا ډرامه ده؟ ډرامه هم ده او یو فلم هم دی د سید تاکالي ډایرکټر دی. ښه جي. او بس هغه کې ارشد خان دغه ډایرکټر دی. جی جی. او خو هغه کې د ما کرکټر دی پکې هول کرکټر دی پکې یو مجاهد. او نو پکې ټول هولي شو انچارج پکې دی. بل یو د فلم جوړو پاگل جی. او هغه کې بس کسان مثال ان شاء الله پکې راکړو الله ته منظوري. نو ډایرکشن هم ستاسو دی او اداکاري پکې تاسو کوئ؟ نه هغه کې ډایرکشن دی کې دا ډایرکشن نه دا پاگل فلم چې دی. ګران ناظرینو، تاسو کیسر صنوبر صاحب اورئ خو د کیسر صنوبر صاحب نه دا معلومات کوو چې تاسو د کوم ځای اوسېدونکي یې؟ زه خو جي د کالو خان اوسېدونکی یم، ضلع صوابی او اوس د اټک کې څه ځای کور مو جوړ کړی دی. راځي چې مې د کالو خان یم. دا پښتو فلم لیاقت صاحب چې کوم یو جوړ کړی وه ستاسو نګرانۍ کې، نو څه وایي د هغې متعلق؟ خیر لیاقت خان چې دی نو هغه خو زبردست انسان دی. الله دې ښه ساتي، الله دې ورته صحت ورکړي. او فلم آباد هغه شوشي سړی بس راغی دغه یو موډ بس راغی یو فلم یې جوړ کړ سره ستر کې بس الله پاک هغه ډېر تر اوسه پورې د هلک باندې چې لکه د روزانه هغه یو پیره ګورم بس دا دغه شوق بس راغی فلم یې جوړ کړ بس لاړ نه سټایل دا دغه کاروبار نو نه نو بس یو فلم جوړ کړ. اوس لکه فلم انډسټري چې لکه زوال پذیر ده، لکه اوس خلک دې خورا له وړوکې سکرین ته راغلل که نه، نو تاسو څه وایئ، څه محسوسوئ؟ نه نو خلک خو ښه شی ګوري. دا اوس یو فلم لګېدلی دی جانان نوم دی او ښه دی چې څومره دغه دی نو ما کتلی ښه فلم یې جوړ کړی دی او ټول پکې ښه کار کړی دی. مونږ هم دا چیواس چې دی نو دا تقریبا ویلن اغستی دواړو کې په دې کې هم دی او په دا کې هم دی تاکلي فلم کوم دی. نو چې ښه فلم جوړی ټیک ده لږ ډېر پیسې پرې لګي، یو ښه لیني یو سبق آموز لیني نو خلک خپلو ګورې کتونکو والا دغه نه دي. کتونکو چې کوم په سکرین باندې خلک ګوري که نه دغه په دې دا باندې نه کوي. دا لاس کاله به بعد د یوټیوب چلي خلک د سکرین وګوري خو شی ورته ښیي. لکه مطلب دا چې خلک اوس نوې غواړي او تاسو چې کوم دا فلم اوس روان کړی دی د پښتو دا فلم چې تاسو یې تکالي مکالمې هم لیکلي او که نه کهاني هم غالبا د هغې ده، نو تاسو څه وایي چې په دې کې نوې کاسټ دی او که نه تاسو پکې زاړه خلک اغوستی دي؟ نه نه زاړه هغې کې شاهد خان دی، ارباب دی پکې، نور کسان مثال دی پکې. نوې کاسټ ګوره هغه سړی اغوستی شي چې هغه سره خپل سورس دي، هغه سره خپل پیسې څوک چې دی چانس نه لي که نه. هر سړی چې دی بزنس کې نه هغوی چې داسې سړی غواړي چې هغه کیش شي. نو داسې کم و بیش کسان راځي چې هغوی په خپل شوقیان دي، په ځان به هم پیسې لګي، په نورو کسانو به هم لګي، نو هغه کسان یې کولی شي. داسې د بل سړی چې دی نو هغه دا نه غواړي چې وایي دی په ده باندې چې چانس دی دله د چانس ورکوم دا خو نه. نوې کار چې څومره دی نو لکه مطلب چې دوی ته مین رول میلاویږي نو ظاهره خبره چې لکه دوی به پکې خپلې پیسې لګولي. بالکل چې نو خپل پیسو نه علاوه کېږي دا بل څه نن سبا حالات داسې دي که نه چې مخکې مونږ فلم جوړ کړو خاص پاکو اوس خو به جواري ده او بس ویې لګو که ښه لاړ خو ټیک ده خپلې پیسې که ونه کړو چلو لږې ډېر پیسې خپل خو به راشي که نه
دین علاوه دا چې کوم لکه دا نوې کسان دا کم فلمونو کې خپل پیسې ورکوي او مطلب دا د پمن رولونو باندې راځي نو ټیک دی یو فلم خودي جوړ کی او عوامو تراشي نو ته څه وایې چې د دې خلکو مخکې مستقبل جوړ شي په دې خبره باندې نو دا خو تقریبا د مخکې یو ملګری فلم جوړ کړم اصغر چیمه پکې ویلل او فلم هر څنګه شو او الګ پکې خلک واخ اوس دا فلم دی دا بلې جوړ کړ جانان په دا فلم هم پېټ دی کهاریم خدا او په ډېر وخت باندې جهانگیر چې په پازیټیو کریکټر راغلی دی او چې ما پکې ویلن هم دی او پازیټیو پکې هم دی او ډېر ښه کریکټر کړی دی خلکو خوښ اوس ډېر خلک دا غوښتو کوشش کوي چې ویلو نو کچره دا داسې اداکارانو نه چې کم په پیسو باندې راځي او مین رولونه کوي او مطلب دی په فلم کې کار کوي عوام یې خوښوي او د دې نه دا پیسې خپلې لر شي نو ته څه خیال چې دا عوام به پیدا رسکوالي هغوی به چېرته فلم جوړ کړي هیوي فلم نو اوس دا خو چې کوم یالي ورسره دا ورته ویلي یو پارټي ده ورته نوم یې درته نه هغه ورته ویلي د فلم جوړو او بس تا د مین پیسې مې پکې نشته هغه بس وایي ځکه چې خلکو خوښ کړو خلک ورسره روان شو دا خو سګرېټ دی دا خو خوښ کړي هغه کې بیا پیسې نه پیسې بس ویلګولې ځان اسټبلیش کړو بس دا به شاید خان څومره پیسې په ځان لګولې لیکن چې کوم وخت راغی الله پاک هغه دې وخت ایک نمبر دغه هیرو دی د پښتونخوا تقریبا تمام مسلمانان چې څومره پښتانه دي په دنیا کې هغه کې خوښي ورګه نو خپل هغه کو چې دا خپل سورس دي نو هغه به ډېر هغه خلکو چې مخکې د موخه برانو نو یو چانس په کې راغی اوس چې دې دا چانسونه چې دا باندې په مشکل مې لګي نو ګوره چې ښه اداکاران لکه مطلب دا دی دا به ووایي چې لکه ښه سټرګل یې کړی دی ښه محنت یې کړی دی یو وخت نه روان دي هغوی دغه مین ځای ته ونه رسېدل او دا خلک چونکې په پیسو باندې ورسېدل چې دا کم خلک تاسو وایي چې نن سبا پاپولر دی ټیک یو فلم پاپولر شو فلم نه خو واپس خپلې پیسې نه روسي نو آیا چې فلم خپلې پیسې واپس نه روباسي نو دغه خلکو مستقبل خو بیا تحریک شو تیارته شو اصل خبره دا ده که نه چې هغه یو لاین جوړ کړو لکه خلک ورسره په کاروبار شو انډسټري ورسره لږ روانه شوه یو ښه پروډوسر په دې انډسټرۍ سره راغی د اکټرانو علاوه پرېږده یو پروډوسر ښه راغی هغه دا تقریبا 200-300 کسانو سره په دغه کې دا اوس دغه جوړ کړو دوی جوړ کړو خلک په روزګار شو باقي څه چې کوي الله پاک دا د انسان د وس خبره نه ده اسې یو ښه فلم هیوي بجټ نن سبا دور کې د پښتو فلم چې څوک جوړوي نو ستاسو څه خیال چې څومره پورې سرمایه باغی لګوي دا خو جوړی خوب جوړه په دغه باندې باندې 30-40 پورې پکار دي نور زیاته دا نه پکار چې ترې په کروڑ روپے لګایا ته پیسې لا کولای دا خو فلم هم لیمټ هم دي او ډیمانډ هم دغه پتا ده ډیره مهرباني خدای دې خاصه ته سر سروبر صاحب دا دمګ ډیر سینیئر هدایتکار دی د پښتو ډېر ښکلي فلمونه ورکړي دي عوامو ته او ان شاء الله ټول عمر به د عوامو په زړونو کې ژوندي ستاسو ډیره مهرباني علیکم اشکانو سربانه چیړې ګوره ما په ژوند کې پړومبي ځل مینه کړې ده او په دې مینه کې جانان خپله وینم تویولی شي